قال الله تعالى: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به، والصيام جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم، والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، للصائم فرحتان يفرحهما، إذا أفطر فرح، وإذا لقي ربه فرح بصومه. رواه البخاري. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم په دغه قدسی حدیث کې فرمایي: الله تعالی فرمایلی د انسان هر عمل د هغه لپاره دی پرته له روژې چې هغه زما لپاره ده، او زه به یې روژه نیونکي ته اجر او بدله ورکوم. روژه سپر یا ډال دی د ګناهونو یا جهنم په مقابل کې. نو کومه ورځ چې ستاسو کوم یوه روژه وي، سپکې او فحش خبرې دې نه کوي او نه دې چغې وهي. که څوک ښکنځل ورته کوي او یا جګړه ورسره کوي، ورته ودې وایي زما روژه ده، او زما د پر هغه ذات قسم وي چې د محمد صلی الله علیه وسلم نفس د هغه په لاس کې دی. د روژتي د خولې بوی د الله په نزد د مشکو له بوی څخه بهتر دی. روژتي ته دوې خوشحالۍ دي چې پر هغه خوشحالیږي، یو چې کله روژه ماتوي، او بل چې کله له الله جل جلاله سره ملاقات وکړي پر خپله روژه به خوشحالیږي.